چې مسؤلین به خبروي. د رسنیو د بیان ازادۍ په تړاو یا د مناظره د خوست په اطلاعات او کلتور ریاست کې د چنار رادیو په تخنیکي مالتیا د افغان خبر اعلانو د خوندیتوب کمیټې په عملي تمویل جوړه شوې وه. د چنار رادیو پر مټ یاد ژوندي خپرېدونکي بحث کې د خوست اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو د رسنیو استازو، خبر اعلانو، مدني فعالانو او د نهادونو استازو برخه اخیستې وه. د دې مناظرې زموږ هدف همدا و چې خلکو ته روښانه شي چې د رسنیو ازادي څنګه تعریف کو او د دې ترڅنګ د رسنیو ازادي د هیواد په پرمختګ کې څه رول لري. نو موږ په آینده کې هم داسې پلانونه لرو چې د مطبوعاتو د ازادۍ، د ژورنالیستانو د خوندیتوب او معلوماتو ته د لاسرسي په اړه هم مناظرې او ګردي میزونه ولرو. د جوړ شوي آزاد بحث پر مهال د خوست اطلاعات او کلتور رئیس په خپلو خبرو کې د اسلامي رڼا په ترڅ کې د بیان ازادۍ په تړاو په خپلو خبرو کې وویل موجوده نظام اسلامي او ملي ارزښتونو ته په کتو د رسنیو د بیان ازادۍ ته ژمن دی او په دې لړ کې په یاد ولایت کې د هر رسنۍ او خبریال له حقونو څخه دفاع او ننګه کړې ده. د بیان ازادي هم په مختلفو طریقو سره راغلي. یو باری الله تعالی فرمایلی و امرهم شورا بینهم. دا چې تاسو یو کار کوئ خپل منځ کې مشوره وکړئ. مشوره به د چا سره کوئ؟ خو د هغه چا سره به یې کوي چې هغه نظر ولري او خبرې کولی شي. دا چې د هغې د خولې نه څه ووځي دا د هغې وخت خبره. په بل ځای کې بیا فرمایي وشاورهم فی الامر. تاسو په یو کار کې مشوره وکړئ. افغانستان کې رسنۍ یا خبریالي کوم نوی کار د یادې مناظرې او بحث په ترڅ کې د رسنیو د بیان پر ازادۍ سربیره د مالي ستونزو په برخه کې هم د بحث د ګډونوالو له لوري سوالونه ترسره او په مرکز کې د رسنیو د خوندیتوب په نومونو د رامنځته شویو نهادونو څخه د دوی په نوم د مصرفیدونکي فنډونو د شفاف راپور ورکونې غوښتنه وشوه. چې اوس هم د رسنیو په نوم، د ژورنالیستانو په نوم باندې بېلابېلې پروژې اخلي، خو په ډېر تعصب سره چې په همغه محدوده کې دوی په بېلابېلو نومونو باندې سره مصرفوي. محلي رسنیو ته، سیمه ییزو رسنیو ته تر اوسه پورې خیر نه دی رسېدلی. بله مسله دا ده چې د حکومت دنده دا ده چې هم هغه فنډونه چې د رسنیو دپاره راځي، که هغه اتحادیې اخلي، که هغه مؤسسات اخلي، که هغه خصوصي شرکتونه اخلي، دې باندې باید کنټرول ولري. په اسلام کې ګناه ده. په یاده مناظره کې د ګډونوالو له لوري په رسنیز ډګر کې په لویه کې وروستي پرمختګونه او د رسنیو او دولت ترمنځ شته همغږي وستایل شوه. ورته مهال خوست اطلاعات او کلتور ریاست رسنیو ته ډاډ ورکړ چې معلوماتو د لاسرسي په برخه کې به د بېلابېلو ریاستونو سره ځینې نوي ګامونه پورته کوي څو له ځنډ او خنډ پرته خبري کوریج پر خپل وخت ترسره شوی وي. بنیاد اسلام